أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Home of Biology. क्लास 9th 4th चैप्टर में शुरू कर ले नए जुम का टॉपिक थे किंगडम मोनेरा. किंगडम बारे की चाहता मालूमात नहीं नो किंगडम चिदे دا تقسیمولو د ټول نه غټ یونټ دی لکه ژوندي څیزونه چې دي چې موږ تقسیمو د دې خپلې یونټ دي نو په دې کې د ټول نه غټ یونټ چې دی هغې ته موږ کینګډم وایو. نو کینګډم یې موږ شروع کړی په دې کې اولنی کینګډم چې دی هغه دی کینګډم مونیرا. اوس د کینګډم مونیرا چې دی نو دا په دې کې کوم ارګانیزم راځي او د دغه ارګانیزم بیا خصوصیات څنګه دي. نو کینګډم باره کې مونیرا باره کې اونلی دا خبره ده چې دا پروکاریوټیک ارګانیزم دی. پروکاریوټیک ارګانیزم دا داسې دی چې دا یو سیل والا دا ارګانیزم چې دی په یوې خلیې باندې دا مشتملي او د دوی په خلیو کې چې دی سیل یعنی نیوکلیس چې دی نه. بیا پکې دا خبره ده چې یونیسیلولر اور کولونیل دا کینګډم مونیرا کې چې کوم ارګانیزم چې دی دا یونیسیلولر دی. د دې مطلب دا دی چې دا یو سیل والا ارګانیزم دی او کولونیل یا دا د کولونی په شکل کې دی اوسېږي ډیر شي خلیې راغونډې شي او د کولونی په شکل کې دی اوسېږي. بیا دی چې لیک ممبرین باونډډ ارګانیلز په دې کې هغه ارګانیلز نه وي د کمی ارګانیل نه چاپیره چې د ممبرین یي لکه مایټوکونډریا شو انډوپلازمیک ریټیکولم شو رایبوسوم شو وغیرہ. نو په دې کې د ارګانیل چې دی دا پکې موجود نه وي. سیل وال ډز ناٹ کنټین سیلولوز په دې کې داسې ارګانیزم شته چې د هغې نه چاپیره سیل والي خو سیل وال عام طور چې دی سیلولوز نه جوړي خو د کینګډم مونیرا کم ممبر چې دي یا کم ارګانیزم چې دي نو د دوی په دې سیل وال کې چې دی سیلولوز موجود نه وي. نو د دوی سیل وال له څه نه جوړي اټ از میډ اپ میورین دا د میورین نه جوړي. اوس میورین چې دی دا څنګه کیمیکل دی نو میورین چې دی دا د پولیسیکراید نه جوړلی. پولیسیکراید چې دی دا د کاربوهایډریټ یو قسم دی او د هغې سره سره دا د امینو اسید نه چې دی جوړلی. بل په دې کې دا خبره ده چې دا هیټروټاپیک دی. د دې مطلب دا دی چې کینګډم مونیرا کوم ارګانیزم چې دی دا خپل خوراک په خپله باندې نشي تیارولی بټ سم پروډیوسډ فود بای فوټوسینتھیسس. خو په دې کې داسې ارګانیزم شته چې په هغې کې فوټوسینتھیسس کېږي او د هغې په وجه باندې دا خپل خوراک چې دی تیاروي. بل پروسس په دې کې دی کیموسینتھیسس او کې من دی لیکلی هغه څه کیمیکل چې دی ریلیز کوي او د هغې د وجې نه هغه ارګانیزم ته بیا چې دی انرژي ملاویږي. د دې اگزامپل څه دی؟ اگزامپل د دې یو بیکټیریا دی او بل اگزامپل چې دی بلو گرین الجی دی. داسې خو په دې کې ډېر شي ارګانیزم دي خو دا دوه ارګانیزم چې دي دا کامن دي یو بیکټیریا او یو بلو گرین الجی. نو دا یو مختصر شانتي ویډیو وه. لایک یې کړئ شیر کړئ کمنټ به وکړئ او که زما په چینل نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډېره مننه.